سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن چې کومه موضوع ما انتخاب کړې هغې دپاره هم ماته ډېر زیات مسیجونه راتله، ډېر زیات پیغامونه راتلل، ډېره زیاته غوښتنه وه چې زه په دې اړه باندې خبرې وکړم. او بل داسې ډېر زیات ملګري دي چې فلحال د دغه مشکل سره مخ دي. ملګرو، ډېرو ملګرو ما نه دا پوښتنه کړې وه چې یو کس د اوپرا هم رد کړي او بیا محکمې ته لاړ شي، سندیا هم رد کړي، بیا د سره کم اپشن شته، بیا دته څه کول پکار دي. ملګرو ګورئ، هر کله چې تاسو اوپرا نه هم رد شئ او د سندیا نه هم رد شئ، نو تاسو سره بل اپشن پاتې کېږي، اخري اپشن غږزامه. غږزامه څه ته ویل کېږي، څه معنا لري او څنګه کېدلی شي؟ غږزامه ویل کېږي ستا په دوسیه، ستا په کیس باندې د سر نه کتنه، دوباره کتنه، دوباره کتلو ته غږزامه وایي. یو شی دوباره کتل، ستا په دوسیه باندې، ستا په کیس باندې دوباره کتنه، دوباره کتل، هغه دوباره کتل او ستا قضیه بیا د سر نه مخکې څېړل، دې ته غږزامه ویلی کېږي. اوس غږزامه څوک کولی شي؟ هغه خلک یې کولی شي که ملګري چې د اوپرا نه هم رد شي او د سندیا نه هم رد شي، نو دوی غږزامه کولی شي. بل غږزامه څنګه کېږي؟ غږزامه چې کوم ده، تاسو به دې دپاره وکیل نیسئ، وکیل په ترو تاسو غږزامه کولی شي. غږزامه کې تاسو بیا د سر نه ازیل کوئ، تاسو خپل کیس لیږئ اوپرا ته، اوپرا تاسو ته ډېر زر جواب درکوي، یا به منفي یا به مثبتي، خو اکثره حالاتو کې منفي راځي. خیر دی، دا څه دومره مشکل نه دی، عادي خبره ده. یعنې دې غږزامه کې اکثرا داسې کېږي، ډېر چانسز د ردي، خو بیا هم دا ستاسو کیس پورې اړه لري، ستاسو قضیې پورې اړه لري، د اوپرا پورې اړه لري چې هغوی څه فیصله کوي ستا په کیس، ستا په قضیه باندې. خو که مثبت راغی ښه خبره ده، که منفي راغی نو ستاسو وکیل چې کوم نیولی هغه به ستاسو کیس مخکې بیا سندیا ته وسي، نو تاسو به سر نه بیا محکمې ته لاړ شئ، بیا محکمې ته منتظر اوسېږئ تر څو ستاسو محکمه راشي، بیا تاسو سر نه دوباره انټرویو ورکوئ. په محکمه کې بیا ستاسو دوباره مطلب چانسز ډېر دي بنسبت د اوپرا نه په غږزامه کې، نو دغسې باید تاسو بیا له سر نه ستاسو هغه کیس چې کوم دی، ستاسو دوسیه چې کوم ده، سر نه څېړل کېږي او ستاسو بیا کیس مخکې ځي. نو دغه لار ده. هر څوک چې مثال اوپرا هم رد کړي او سندیا کې هم رد وخوري، نو دوی ته بیا غږزامه یو اپشن پاتې کېږي چې دوی غږزامه کولی شي. نو هغه ملګري چې کوم اوپرا هم رد کړي، سندیا هم رد کړي، هغو دپاره مطلب غږزامه یو اپشن ده چې دوی کولی شي. دومره تشویش خبره نه ده. تاسو هر څوک، هر ملګری داسې په دغه حالت نه فلحال تېرېږي، نو تاسو ټول ورته ووایئ، دغه ویډیو ورسره شریک کړئ تر څو دوی پوه شي او دوی غږزامه وکړي. زه داسې ډېر ملګري پېژنم چې دوی غږزامه کړې ده او بیا چې کله دوی اوپرا رد کړي دي، محکمې ته تللي، دوی بېرته مثبت جواب اخیستی دی، دوی بېرته اسناد اخیستي دي. نو یو خبره ده چې وخت لګېږي، خو ولې امکانات ډېر دي چې تاسو بېرته یو مثبت جواب واخلئ. او دغه وخت یو مهم شی دی چې وخت ضایع کېږي، وخت طبیعي خبره نیسي. نور هغه ملګري چې دې حالت کې دي، دومره تشویش وړ خبره نه ده. تاسو سره دغه یو اپشن دی او تاسو دغه اپشن نه استفاده کولی شئ. تاسو غږزامه وکئ، وکیل نه لرئ، وکیل ونیسئ. که کوم وکیل تاسو سره محکمې ته ستاسو دوسیه وړې وه او تاسو بیا محکمې هم رد کوئ، مغه هم تیار ستاسو وکیل دی، هغه ته ووایئ، هغه سره مشوره وکئ او مخکې خپله دوسیه مخکې اوسئ. نو ملګرو، دغه یو موضوع وه، ما غوښتل چې دغلته یوټیوب کې په یو څو خبرې وکړم. اکثره ملګرو پوښتنه کړې وه چې غږزامه څه ته وایي، موږ یې څنګه کولی شو. نو زه مطمئن یم چې دوی ته به جواب حاصل شوی وي، دوی به جواب اخیستی او پوه شوي به وي. بل کوشش تاسو وکئ چې دغه زما ویډیوګانې ټولو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټولو ملګرو ته دقیق معلومات ورسیږي، ځکه دلته ډېر زیات غلط خبرونه چې کوم دي، غلطې خبرې دلته خورې شوي دي ملګرو منځ کې. نو دا یو وجه ده چې دوی ډېر ملګري غلطې فیصلې کوي او بیا دوی ډېر یو مشکلاتو سره مخ وي، بیا داسې یو حالت کې راګیر شي چې وخت هم ضایع کېږي، تشویش هم وي، ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. نو دغه ویډیوګانې ټول تاسو ملګرو سره شریک کړئ، ستاسو به مننه وي او الله دې وکړي چې ټول خوښ او بریالي اوسئ. مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې مو به الله سپارم.